نن د محرم د میاشتې 10مه یا د عاشورا ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین سره له کورنۍ د یزیدي لښکرو لخوا په شهادت ورسېدل. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اهل تشیع لخوا بیرغونه او تور ټوکران چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لمسي حضرت حسین نوم ورباندې لیکل شوی تر سترګو کیږي. شیعهګان همدارنګه په دې مناسبت د ښار په بیلابیلو ځایونو کې خلکو ته ډوډۍ او شیدې ورکوي. نظر ما که هستک مثلا مسئله عزاداری امام حسین هستک، سقاخانه هم که هستک به یاد 72 تن از یاران امام حسین که در دشت کربلا و تشنه و شهادت رسیدن. ماه محرم که هستک ماه نظر و خیرات است و ما به نوبت خود یک کوچک نوازی خیلی خورد کردیم که تا بتانیم در ماه محرم یک بهره ببریم از عزاداری امام حسین. د محرم په 10مه ډیر شمیر خلک خیراتونه کوي، خو اهل تشیع بیا د ویر مراسم ترسره کوي او ځانونه وهي او خپلې وینې تویوي. د دغو مراسمو لپاره په داسې حال کې تیاری نیول کیږي چې په تیرو کلونو کې لا یو لړ ننګونو سره مخامخ وو او حتی حملې هم پرې شوي. سږ کال هم افغان امنیتي مسؤلینو د عاشورا په ورځ د ناامنیو احتمال نه ردوي، خو د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.